د خیبر په ځپل شوې سیمه باړه برکمبرخیلو کې د جوډو په دې کلب کې 18 کلن قیصر پردی نړیوالو سیالیو لپاره تیاری کوي. قیصر پردی مشال ریډیو ته وایي خواوشا 20 قومي او بین الاقوامي میډلونه یې په خپل نوم کړي دي او غواړي نړیوال چمپیون جوړ شي. 2017 کې مو کوالیفای راوندونه کړي دي، کم از کم مو هغه کې 7 میډل انټرنیشنل میډل یې کړي دي چې په هغه کې یو داسې میډل هم دی چې مو کم مکاو کې کړی و چې آل پاکستان په هسټري کې هغه میډل تر اوسه پورې چا نه راکړی، هغه میډل مو کړی رای سیلور میډلیز. بل هغه نه بعد نیپال کې ساوث ایشین گیم شوی و چمپینشپ چې هغه سینیر ایشین چمپینشپ و، هغه کې مو ګولډ میډل وکړلو. نو هغه کې بهرحال زه کیډټ وم خو هغه سینیر چمپینشپ و او دب کې الله یو غټ عزت راکړو چې په هغه کې مو ګولډ میډل وکړلو. اوس چې کوم 2020 ته کوم اولمپیک ته ټوکیو کې جاپان کې هغه پوره مې انشاءالله کوالیفیکیشن راوندونه شروع دي او کوشش کوم انشاءالله چې هغه زه کوالیفای شم او هغه اولمپیک زه ولوبم. هغه مو یو خواهش دی چې هغه کې زه ښه پرفارمنس وکړم. مونږ چې کوم گیم دی دا یو په غټ حل کې کېږي، نه مونږ سره حل شته رای، نه مونږ سره جیم کلب شته رای، بس صرف یو میټس ته سب کلب کې میټس باندې ټریننګ کوو. نور چې کوم فزیکلی ټریننګ مونږ کوو، مونږ برابر ته غرونو لا خیجو او په خواړ کې ټریننګ کوو، روډ د بره ټریننګ کوو، نه جیم شته رای نه شی شته رای. خو به هر حال مونږ خپل تیاری کوو. مونږ هغه ټایم کې مونږ به یوه ورځ کلب کیلو و، بله ورځ به باند و، حالات داسې وو چې کرپي به لګېدل یا نه به څوک کلبونو لا تللی شول، نه به څوک سکولونو لا تللی شول. خو بهرحال مونږ به خپل ټریننګ نه پرېښولو. مونږ نوموړی وایي تر اوسه یې قبایلي ضلعو د لوبو ډایرکټریټ یا کومو نورو سرکاري چارواکو څه پوښتنه نه ده کړې. تر نن تاریخه پورې چې مو کومې میډلینګ کړي دي هغه نه فاټا ډایرکټریټ مطلب تر دا پورې چې مولا یو مبارکباد هم نه رایرو کړی. ظاهره خبره روګیلی سړیر سي نه ایم این اے نه ډي سي چې کوم زه سپورټ کړی یم هغه پاکستان جوډو فیډریشن سپورټ کړی یم او هغو په وجه مطلب مو د هر ملک نه میډل راوړی دی. د قبایلي ضلعو د لوبو ډایرکټریټ مشر افیسر نواز خان وایي چې موږ به ضرور د داسې لوبغاړو حوصله افزایي او مرسته کوو او ډېر ژر به بلنه ورکړو چې د لوبو دې ډایرکټریټ ته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.